السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست. وایم هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې او ژوند به مو هم په خیر سره روان وي. اول خو تاسو ټولو ته د روژې ډېر مبارکي وایم او هیله لرم چې دا مبارکه میاشت په خیر او خوشحالۍ سره تېره کړئ او الله سبحانه تعالی دې ستاسو او زموږ ټول عبادتونه خپل دربار کې قبول کړي. آمین. سږکال خو د روژې اولې ورځې موږ هم سخت ګنګس کړي وو. چا به ویل چې چهارشنبې دی، چا به ویل پنجشنبې. موږ هم حیران وو چې کوم خوا لاړ شو او چا سره ونیسو. دلته اتریش کې د مسلمانانو مسجد او اتحادیې اعلان کړی وو چې په پنجشنبې باندې به روژه وي، ولې سعودي چهارشنبه. نو ځکه سږکال کنفیوژن بیخي زیات و. تاسو وایئ دوستانو، تاسو په کومه ورځ روژه ونیوله او ستاسو سره هم همدا کار وشو که نه؟ روژې نه مخکې ما د خپلې اشپزخانې کارونه او د روژې امادګیانې تیار نیولې وې. هر څه مې تیار دی چې هغه تاسو زما ولاګونو کې لیدلی شئ. که تر اوسه دا ولاګ مو نه وي لیدلی نو زما چینل ته لاړ شئ، هلته کولی شئ ویې ګورئ. مطمئنا چې دا ویډیو به مو ډېره خوښه شي، ځکه چې تاسو هم ترې یو آیډیا اخیستی شئ چې څه تاسو کولی شئ مخکې نه جوړ او فریز کړئ. باقي پاتې و د کور پاککاري او د رمضان ډیکوریشن. یو ورځ خو مې فقط همدا صفایي وکړه چې د کور کونج مې پاک کړ. ورپسې د رمضان ډیکوریشن هم وکړ چې دا زما د خوښې کارونه یو دی او ډېر خوند راکوي چې کور مې ډیکور کړم. زما کور ډېر غټ نه دی نو کولی نه شم چې ډېر ډیکوریشن پکې وکړم، ولې کور پسې ګرځم. نو خدای مهربانه دی چې زر یو غټ کور پیدا کړم نو بیا به یې ښه صحیح ډیکور کړم. د رمضان ډیکوریشن بعضې شیان ما سږکال اخیستي دي، باقي د نورو کلونو دي چې هر کال روژې کې زه وباسم او روژې نه بعد یې بېرته جګوم. بعضې شیان ما آنلاین راغوښتي وو چې د روژې په دویمه بیا راته ورسېدل. نو دا چې ما خپل میز څنګه جوړ کړو، باقي ډیکوریشن مې څنګه وکړ، نو تاسې کولی شئ په همدې ویډیو کې وګورئ. موږ پلان نیولی وو چې د روژې اوله ورځ به ټول په ګډه مور کره مې ځو او روژه ماتې به هلته کوو، ځکه چې د روژې خوند هم همدې کې وي چې ټول یو ځای سره افطاري وکړي او د ماشومانو هم ډېر زړه و چې هلته لاړ شو. نو موږ هم وویل چې ولې نه، دې نه به بله ښه خبره څه وي. یو کار نه چې راغلم نو زر یو سموسې چاټ مې هم جوړ کړه چې ځان سره یوسم. نو همدې دپاره سموسې مې چې مخکې له روژې نه تیار جوړې کړې وې دا مې یخدانه وایستلې. یو کړاهي مې په منقل کېښوده، ښه ډېر غوړي مې پکې واچول او په کم اور باندې مې دا سموسې سرې کړلې. پام مو وي چې د سموسو سره کولو وخت کې عجله مه کوئ. دا چې څومره په کم اور او آهسته آهسته پخه شي همدومره ښې او کرپونکې راځي. د سموسو وړونه لږ پاتې و، هغه مې هم هوار کړ او دا مې هم په غوړیو کې سره کړل چې دا بیا په آخر کې د چاټ په سر اچوم نو ډېر خوندور راځي. ورپسې بیا چاټ دپاره یو دانه پیاز، 2 دانې رومیان، تازه دڼیا همداسې وړوکې میده کړل. دې نه بعد مې بیا مستې ورته جوړې کړلې. هغې دپاره مې تقریبا 1.5 پیالې په اندازه کورنۍ مستې په یو کاسه کې واچول. دا مستې ما خپله کور کې مایه کړې دي او ډېر ښې جوړې شوې وې. ورپسې بیا 2 قاشقې کورنۍ د املي چکني، 2 قاشقې شنه او سره چکني مې هم واچوله. مالګه د 1 غټې قاشقې په اندازه، چاټ مساله، لږ د لیمو اوبه مې هم واچول. دا ټول مواد مې ښه سره ګډ کړل. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه مې هم واچول. 2 قاشقې د 1 لیمو اوبه
ورپسې بیا سموسې په یو غټ لوښي کې میده کړلې او واچولې. بیا مې یو قوطي جوش شوي نخود هم اوکش کړ او د دې په سر مې واچول. مستې مې چې تیار کړې وو هغه مې هم د دې په سر واچولې او ښه صحیح مې پکې پټ کړلې. ورپسې بیا میده شوي پیاز رومیان هم واچول. بیا مې دوباره د املی چکني پرې واچوله چې دې چاټ کې املی چکني ډېر خوند کوي. باقي نورو سره هم مزه کوي ولې د املی چکني سره اصلي خوند راوځي. بیا مې نو فریمانه تازه دڼیا هم پرې واچوله او باقي چکني مې هم پرې واچول. تاسې کولی شئ بغیر د املی چکني نه فقط یو ډول بل چکني هم پکې وکاروئ. ضرور نه دی چې 2-3 رقمه پکې واچوئ. همدا یو رقم هم بیخي صحیح دی ولې زما یې رنګ خوښیږي چې همداسې رنګ وي ځکه پکې 2-3 رقمه اچوم. په آخر کې مې بیا پرې لږ نور چاټ مساله مالګه او دانه‌دار سمرچک واچول. د سموسو اوړونه مې چې پراټه ماننده جوړ کړی و هغه مې هم میده پرې واچول. بیا نه دا خوندور چاټ بیخي تیار شو. نورې مسالې او مرچک مې وانه چول ځکه چې یو خو روژه ده او روژې کې ډېر مرچ ښه نه وي او بله دا چې چکني خپله ترخه ده نو همدومره بس دی. ورپسې بیا نو د مڼو مربا نه هم لږ مرتبان کې واچول چې هغوی دپاره ځان سره یوسمه. بیا مو نو ځان هم تیار کړو حرکت مو وکړ. لاره کې نو واورې هم ایسه شروع کړې وه او په دې فبروري میاشت کې دلته ښه صحیح واوره وشوه. تللو وخت کې ډېره نه وه ولې کله چې بېرته راتلو نو سړکونه ښه صحیح سپین کړي وو. همداسې نو زموږ د روژې اوله ورځ هم په خوند او په ګډه سره تېره شوه. دوستانو په دې روژې میاشت کې زه کوشش کوم چې ډېر تر ډېره تاسو سره د خپلې ورځنۍ روټین شریک کړم چې سحري او افطاري کې څه تیاروم. ولې که تاسو هم کوم خاص فرمایش لرئ یا کوم خاص ریسیپي زده کول غواړئ نو هغه هم کولی شئ کومنټ کې راته ولیکئ. همدې سره نو د روژې اولې ورځې د ولاګ پای ته ورسېده. هیله ده چې خوښ شوی مو وي. کوم خوښ شوی وي لایک یې کړئ خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.